السلام علیکم د مروت د پاڼې کتونکو مینوالو. ما خوښه کړله چې زه د مروت ادب مینوال چې کوم دي د هغه کوم ټاپ فین دي د هغه ټول فالوور د هغه ټول لایکس د هغه په نام باندې زه دا یوه لایو ویډیو کوم سپیشلی د ادب مینوالو لپاره. ما ویل چې راشئ یوه لایو ویډیو ورته وکړم. تاسې ما سره اوسو، ما ته لږ کې ټیم وروباسو، خیر ده. زه به تاسې سره د تاسې فرمایش به هم پوره کوم. د تاسې چې د چا غزل فرمایش کوو منې کوم مشهور شاعران دي د مروتو سیمې د تاسې فرمایش به پوره کوم انشاءالله. او تاسې ته به زه نن ما سره مختلف کتابونه پراته دي لکه د عمر دراز مروت صاحب، د طاهر کولاچي، د اقبال صاغر او ورسره د اسلم خان تسنیم صاحب، منتظر بیټني صاحب. د دې کتابونه ما سره موجود دي. ما دې نه انتخاب کړی ده، د یوه یوه غزل انتخاب مې کړی ده. ټولو ملګرو ته هرکلی، ستړي مه سو. دا ویډیو مخته شیر کو، تر سره مننه به مو وي چې دا ویډیو مخته شیر کو نو نورو ملګرو ته به هم ورسیږي. بختیار خان وعلیکم سلام. د تاسې کمنټس، د تاسې کوم کمنټسونه دي د هغه جوابونه به هم درکوم، خو وخت نه ضایع کوم چونکې د مروتو پیج ده، د مروت ادب په نام باندې دا پیج ده. نو زه یو غزل د مروتو شاعرانو ته ډالۍ کوم، د مروتو خاورې ته بلکې ډالۍ کوم چې تاسې ورته غوږ سو، ورسره وایر و، مهرباني به مو وي. غزل شروعات کوم، لږ کې اوږد غوندې غزل ده. گل یې د اغزای، گل یې د غزل هم یې ازغای غزل، گل یې د غزل هم یې ازغای غزل، وای د مروتو هر زلمای غزل. اول بخښنې سره که د ما آواز چې څه فرق وي نو ما ته په کمنټس چې ویلی سو، که ما آواز صحیح در درومي نو مهرباني وکړو ما ته په کمنټس چې بیا ووایو، ځکه چې هسې خو نه یم لګیا جان سره. گل یې د ازغای، گل یې د غزل هم یې ازغای غزل، گل یې د غزل هم یې ازغای غزل، وای د مروتو هر زلمای غزل. او ته وایې پښتو کې غزل چیرته دی، ته وایې پښتو کې غزل چیرته دی، کړم به د غزل ته سپېلنی غزل. د مروتو شاعرانو په نام باندې دا غزل ده. او ته وایې پښتو چې غزل چیرته ده، کړم به د غزل ته سپېلنی غزل. زه مخلص افګار او دیوانه لرم، زه مخلص افګار او دیوانه لرم. وعلیکم سلام تیمور خانه، سپیشلی دا ویډیو سره وګوره. زه مخلص افګار او دیوانه لرم، بل مې د اسرار د میړنای غزل. او درد سرکی کمال او تبسم مروت، درد سرکی کمال او تبسم مروت، بل د سپرلی خیل خوش سادګای غزل. سوچ د مشکور غوندې شاعر لرم، سوچ د مشکور غوندې شاعر لرم، وی به په دې سیمه کې ژوندای غزل. او یا قاسم محمود لا پورې مړ نه دی، یا قاسم محمود لا پورې مړ نه دی، خاص لکه چې ووایي زمرای غزل. او سبا په فاروق او په مظلوم لیکم، سبا په فاروق او په مظلوم لیکم، کاش چې ما یې هر وخت اورېدای غزل. او یو په عمر خیل کې منتظر اشنا، یو په عمر خیل کې منتظر اشنا، خوند کوي چې وایي کله دای غزل. او نظم کې مجذوب فرید او یا انور، نظم کې مجذوب فرید او یا انور، حاجی زمان وایي وړوکای غزل. او یو اصغر امراض بل اسلم خان تسنیم، یو اصغر امراض بل اسلم خان تسلیم، خوږ یې دی خوږ یې دومره دی لکه مسرای غزل. شعر ته چې اوس د نور اسلم تا جوړي دور دی، اوس د نور اسلم تا جوړي دور دی،
دا منه چې وچ وایي په جای غزل، او یو عارف سلطان بل ګل رحیم جوهر. یو عارف سلطان بل ګل رحیم جوهر، وی په هر غزل کې یې لالای غزل. ویال او منتظر بل سید رحمان لرم، ویال او منتظر بل سید رحمان لرم. وی قیمتي غوندې یو شای غزل، او یو زاید امین بل شاه حسین ظهیر. یو زاید امین بل شاه حسین ظهیر، خاصی وی د سرو ګلو غنچای غزل، او یو د مستانه بل گورکای اسلم. یو د مستانه بل گورکای اسلم، بل د ارمانی صاحب خوږوکای غزل. او اوري سره بڅري د خولې څخه، اوري سره بڅري د خولې څخه، وایي چې احمد غوندې زمرای غزل. اوري سره بڅري د خولې څخه، وایي چې احمد غوندې زمرای غزل. او دلته بخت شیرین دی او اکبر مهجور، دلته بخت شیرین دی او دلته بخت شیرین دی او اکبر مهجور. بل می د بورا سپرلای سپرلای غزل. اسم د کشور درویش او بل اختیار، اسم د کشور درویش او بل اختیار. چیرې به یې اونکړي کمای غزل، او ویاړ د عمر خیلو په حسرت کوم. ټولو ملګرو ته وعلیکم سلام. بس مننه به مو چې غوږ غوږ تور ته او موږ سره دا ویډیو نن وګوره تر ځایه پورې. غزل چونکې لږ کې اوږد ده، زه بیا زر زر ته وایم، بیا به نورو کتابونو نه یو غزل ته وایم، انتخاب مې کړی ده. ویاړ د عمر خیلو په حسرت کوم، بل د سردلي صاحب نرای غزل. خاوره د مروتو ادب خیزه ده، خاوره د مروتو ادب خیزه ده. دلته کړي استوګنه ګلالای غزل. پیش چې کړي اسیر تاثیر او یا مجبور، پیش چې کړي اسیر تاثیر او یا مجبور. جوړ به دې کړي زړه دننه ځای غزل. الته عمر خیلو کې عدنان راهیل، الته عمر خیلو کې عدنان راهیل. دلته د صمد لګای لګای غزل. بل شعر ده چې شاه صاحب امدرد سیاد ولی زمان، شاه صاحب امدرد سیاد ولی زمان. وای وچ په میچ چې توریالای غزل. دلته د افتاب شفیق ارشاد عمر، کاش چې تر قیامته دلته وای غزل. فخر د مروتو په غزل باندې ننګ زما شمله زما پټکای غزل. فخر د مروتو په غزل باندې ننګ زما شمله زما پټکای غزل. او وایي چې علیل طوفان او یا عجز، وایي چې علیل طوفان او یا عجز. کاږي د سینې نه د زړګای غزل. او بالکل د زړه ترې نه مړیږي نه، بالکل د زړه ترې نه مړیږي نه. وایي چې مسکین صاحب ادمزای غزل. بالکل د زړه ترې نه مړیږي نه. وایي چې مسکین صاحب ادمزای غزل. الله دې بخښ په وکړي، نن موږ سره نسته ده. او دلته واحد ګل لرم خیام لرم، دلته واحد ګل لرم خیام لرم. خدای دې دلته نکړي مرګنای غزل. او یو عمر دراز او بل محتاج صاحب، یو عمر دراز او بل محتاج صاحب. وای ورته خپله هر کلای غزل. یو شاکر او بل ملیونای مجید، یو شاکر او بل ملیونای مجید. بالکل خوخوي نه خندنای غزل. یو شاکر او بل ملیونای مجید. بالکل خوخوي نه خندنای غزل. ګوره تاج الدین سحر او یا انعام، ګوره تاج الدین سحر او یا انعام. دوی ته ورکوي خپله نیوای غزل. یار مې د انور او رسم خان رسم، یار مې د انور او رسم خان رسم. وای اکثر ماته نننای غزل. ویر به په بېدل او په محسن کوم، ویر به په بېدل او په محسن کوم. مرګ سره یې شولو مرګنای غزل. ناز آیات الله حیات او بل سیماب، ناز آیات الله حیات او بل سیماب. خوښ مې د لقمان وی غرسنای غزل. تل به نسیم ګل باندې نازېږمه، تل به
نسیم ګل باندې نازېږمه بل د شاګیوال صاحب وختنای غزل او دا چې په هر ښکلي باندې ښه لګي دا چې په هر ښکلي باندې ښه لګي دا به د اظهار وي خونړای غزل او هی په مدولي ملنګ خو مه واوړې هی په مدولي ملنګ خو مه واوړې سترګو رب کې کړي درته چټای غزل او ما چې د نومان نه اورېدلی ده ما چې د نومان نه اورېدلی ده تل اوس یادوي راته زړګی غزل او وایي چې منزل او یا ساحر درته وایي چې منزل او یا ساحر درته جوړ کړي له غرمې مازدیګرای غزل او ځکه د علي صاحب غزل کښلی ده ځکه د علي صاحب غزل کښلی ده سیخ یې د په زړه لکه میژوای غزل ځکه د علي صاحب غزل کښلی ده شخ یې د په زړه لکه میژوای غزل واوره بېنظیر او پروانه له خولې واوره بېنظیر او پروانه له خولې زړه ته دې چې درته کړي طلای غزل واوره بېنظیر او پروانه له خولې زړه ته دې چې درته کړي طلای غزل او یو یاسین شاکي بل پیزوال خلیل وعلیکم سلام ټولو ملګرو ته ابرار خانه ارکلای یو یاسین شاکي بل پیزوال خلیل ډک یې د خندانه وي مسکای غزل او یا شفیع الله تریخیل هم شته ده یا شفیع الله تریخیل هم شته ده اوف یې هم غزل یې هم اوف یې هم غزل هم اسویلای غزل او دلته کې لایق عمر صادق شته دی دلته کې لایق عمر صادق شته دی دلته کوي کښلی وختیرای غزل کښلی د اختیار او د سهیل غزل کښلی د اختیار او د سهیل غزل اویل ولی چرته خانګای غزل دلته د اختیار ښکلی د اختیار او د سهیل غزل اویل ولی چرته خانګای غزل زوی ته مې ویل چې لا وړوکی یې زوی ته مې ویل چې لا وړوکی یې ته لا دومره مه وایه بچای غزل وایم چې مې سر ترې صدقه کړلی وایم چې مې سر ترې صدقه کړلی ښه چې وي هر څوک کوي پردای غزل او دا د معصوم شاه لیوني دا د معصوم شاه لیوني خاورې نه دا د معصوم شاه لیوني خاورې نه چیرې مرور دې نه کړي خدای غزل درد اقبال صاغر لرم درد اقبال صاغر لرم زړه باندې درد اقبال صاغر لرم زړه باندې ځکه جوړومه لیونی غزل د مروتو خاورې سره عقیدت د اقبال صاغر صاحب غزلو لږ کې اوږد و مبشر تارکلای مبشره چونکې ادبي محفل ده میچ کیل باندې نسو غږېدلی او بهر کیف ټولو ډېره ډېره مننه شکریا چوره چې څوک موږ سره پروګرام اروي غاښتي چای کوي کمنټونه خو ډېر راغلي دي بختیار تارکلای اشرف ملازی تارکلای محمد تیمور ته خو سپیشل سلامونه عرفان ته سلامونه حسین خان ته سلامونه سعید جی بختیار مننه چې موږ ته د کمنټس راکړی اواز واله ټولو ملګرو ته هرکلی چې چوره موږ ګوري شاکر ته هرکلی او نقیب الله خان ته هرکلی چې موږ راګوري زیشو خان ویلکم استقلال خان هرکله رایسې ایم ایس گل مروت سپیشل هرکلی اعتزاز خان مروت سترګې په لار هرکلی وایي تورته نصیر الدین ادمزی تا ته هرکلی ستړی مه سې ګلفام خان ګلفام د موږ کلیوال د مروت ادب ټاپ فین یقینا موږ ته پته ده موږ ګورو دی موږ سره ډېر هیلپ کوي وخت په وخت د ده مینې ته موږ سلامي کوو مننه یې کوو ګلفام خان
ابرار خان ابرار سلامونه د موږ ملګری په موږ ګران مبشر ته خو بیار کلای په چراغی فیضان مروت فیضانی سامسا ابرار خان سلامونه هدایت الله نادان ملنګ هدایت الله ګوره کمنټ ته لانه دا کړای ګوره تا ته بس سپیشل غزل ډالای کوم خو ما ته کمنټ چې ولیکه چې د چا غزل غواړې په خوښي مې کړلې عمر دراز مروت وال غواړې طاهر کولاچي وال غواړې اسلم خان تسنیم وال غواړې د منتظر بیٹھنی صاحب وال کا غواړې او ما غزل به څوک چې وغواړي موږ خو داسې یو چې لږکې داسې کمزوري غوندې یو وقاص خان وعلیکم السلام زخمی وزیر ته سپیشل سلامونه هر چې چیرته یي که په وطني که په بل د یاري خوشحال دی آباد دی زخمی وزیر موږ سره هیلپ کوي د پیج چې موږ ګورو جای په جای دی موږ ویډیوز شیر کوي ستومان مروت سپیشلی تا تر کلای حاجی محمد ادمزی هغه موږ ګوري خو کمنټ چلونده کړی موږ بار کلای ورته ووایو زه به یو غزل ته ووایم انتخاب غزل به ته ووایم تاسې فرمایش کولی سو مننه به مو دا ویډیو ما ویل ته وګوره دا ویډیو پیج نه وکړه خیر ده چې دا خلک موږ سره مینه لري که نه خو بهرحال ماشاءالله فاروق باخر البجل علمی ته وایې که خیر و به دغسې په یاد ته وایو نجیب الله تاتر کلای نجیب الله خو ماشاءالله مننه یې کوو چې دومره مصروف ټایم دی موږ تر باسي او موږ ویډیو شیر کوي موږ ته پته لګېږي د عمر دراز صاحب غزل به ته وایم طاهر صاحب وال به وایم انتظار ته خامخا به یې وایم ته خو بهرحال بس په نمبر به را درومي غزل عرض ده چې زړه مې له هغه چا د سرو شونډو شکرې غواړي عبیدالله وعلیکم سلام ټولو ته بس اډوانس چې وعلیکم سلام ورکلای زه به غزل ته ووایم زړه مې له هغه چا د سرو شونډو شکرې غواړي په تش دیدن چې څوک د اوښکو ملغلرې غواړي زړه مې له هغه چا د سرو شونډو شکرې غواړي په تش دیدن چې څوک د اوښکو ملغلرې غواړي هغه کمکله اوس په شنو بیرو خوله نه ورکوي هغه کمکله اوس په شنو بیرو خوله نه ورکوي هغه هوښیاره اوس د دنګو غرو ګرګرې غواړي د دې سورمخو په ایمان او ضمیر تو لعنت شه د دې سورمخو په ایمان او ضمیر تو نالت شه زمونږ د زړه په جنازې کې هم سندرې غواړي شعر ده چې نن یې خبر کړه چې سبا رانه جرګې نه غواړي نن یې خبر کړه چې سبا رانه جرګې نه غواړي یاري د خولې خبرې نه دي سینې سترې غواړي نن یې خبر کړه چې سبا رانه جرګې نه غواړي یاري د خولې خبرې نه دي سینې سترې غواړي او زه د خپل زړه د مینتوب په مزاج نه پوهېږم اعتزازي کاشف خانه کلای زه د خپل زړه د مینتوب په مزاج نه پوهېږم جانان په خوله غواړي او سترګې مرورې غواړي زه د خپل زړه د مینتوب په مزاج نه پوهېږم جانان په خوله غواړي او سترګې مرورې غواړي او ته به تر څو خپلو رښتیاو نه دروغ جوړوې ته به تر څو خپلو رښتیاو نه دروغ جوړوي دا خلک هسې په خبرو کې خبرې غواړي یاري د دې دور د پیمه خو هیڅ مشکله نه ده یاري د دې دور د پیمه خو هیڅ مشکله نه ده خو پالسي به د بنګال د جادوګرې غواړي زه د جانان د بڼو جنگ ته خالی لاس تلی وم ټولو ته ډالۍ زه د جانان د بڼو جنگ ته خالی لاس تلی وم رقیب بزدلې د ستم غشو ته زغرې غواړي زه د جانان د بڼو جنگ ته خالی لاس تلی وم رقیب بزدلې د ستم غشو ته زغرې غواړي د سوال یاري عمر دراز مروته داسې ګڼه د سوال
یاری عمر دراز مروته داسې ګڼه لکه خیرات چې په زاری درنه خیرګرې غواړي. اکرام همدرد صاحب سلامونه. رمضان جی آر سپیشلی ویلکم. د سوال یاری عمر دراز مروته داسې ګڼه لکه خیرات چې په زاری درنه خیرګرې غواړي. مننه ټولو ته یوري بیار کلای قدرمند سو چې موږ ارو موږ ته خو مات ته ویلو چې لږکي ټیم راکو خیر د ما انتخاب کړی ده. بل غزل ته به راشم د اسلم خان تسنیم صاحب ډاکټر اسلم خان تسنیم صاحب غزل مې انتخاب کړی ده هغه به ته وایم. هیله لرم چې تاسې خوښ سي. سپین کمیس کې تک تور وټای ښه ښکاري. سپین کمیس کې زخمی صاحب انشاءالله ته وایم به خو موږ لږکي دا جان شاته شاته کوو موږ وایو چې یاره منې موږ د بل غزل موږ ته ډېر احترام ده. خپل غزل نه د بل چا غزل موږ ته ډېر دروند ښکارېږي. موږ وایو چې مطلب هغه ووایو خو بهرحال وایو به ته انشاءالله تا فرمایش په پوره کوو. سپین کمیس کې تک تور وټای ښه ښکاري. سپین کمیس کې تک تور وټای ښه ښکاري. ستا د رنجو خال تورکای ښه ښکاري. او کښلی مخ دی کښلي مخ دی ور دی ټول وجود ته زیب. کښلي مخ دی ور دی ټول وجود ته زیب. ګل سره تر جایه مټکای ښه ښکاري. کښلي مخ دی ور دی ټول وجود ته زیب. ګل سره تر ځایه مټکای ښه ښکاري. ښه وي عاجزي هم لوی سړي سره. ښه وي عاجزي هم لوی سړي سره. کله کله پښو چې پټکای ښه ښکاري. همدرد صاحب اکرام الله ښه وي عاجزي له لوی سړي سره. کله کله پښو کې پټکای ښه ښکاري. چا سره ساده لباس مزه کوي. چا سره ساده لباس مزه کوي. قریشي صاحب چا سره ساده لباس مزه کوي. چا سره چرګای او برګای ښه ښکاري. خپلې مور دا کشش د حسن نه د مینې ده. دا کشش د حسن نه د مینې ده. خپلې مور ته تک تور سجګای ښه ښکاري. دا کشش د حسن نه د مینې ده. خپلې مور ته تک تور سجګای ښه ښکاري. رنګ د جمال زړه سره نسبت لري. رنګ د جمال زړه سره نسبت لري. چاته پلانکای ښه ښکاري. رنګ د جمال زړه سره نسبت لري. چاته پلانکای ښه ښکاري. غم دې د شیرین ګلالي نښه ده. غم دې د شیرین ګلالي نښه ده. تا سره تسنیمه په خدای ښه ښکاري. غم دې د شیرین ګلالي نښه ده. تا سره تسنیمه په خدای ښه ښکاري. شیر علي شاه صاحب ته دروند هرکلی د موږ وختنی د فیسبوک فرینډ. ډېر ښه اعتزاز خان مننه. اعتزاز ته فرمایش ته به راشم. د طاهر صاحب ایسې دا کتاب چې تر نه ووینه چې داسې نی چېرنه ویې غواړې دا خو ما پټ شو راو خو بهرحال لکه چې ودلیده. طاهر صاحب غزل به ته وایم. طاهر کولاچي صاحب ډېر کښلی شاعر ده بلکې و خو کتاب یې موجود ده. دی اوس دې دنیا نه په هجرت باندې ده. الله تعالی دې کښلي جنتونه ورکړي. طاهر کولاچي صاحب ډېر کښلی شاعر صوفي شاعر چې د تقریبا 4 کتابونه دي او هغه ټول عمر دراز صاحب ته د الله پاک جنتونه ورکړي. الله دې قبر جنت له باغچو نه یوه باغچه وګرځوي چې عمر دراز صاحب د موږ مروتو لپاره د مروتو ادب لپاره ډېرې هلې ځلې کړي دي. ډېرې ستړې کړي دي. په غرمو ښورېدلی ده په شپو ښورېدلی ده
خو د مروتو ادب ته ګټه ورکړې ده، خو بس ورته یې وایي قیمتي شی چېرته پاتې کېږي، قیمتي که مرغۍ، قیمتي که سپای، قیمتي که باټیري، قیمتي که چمجری میجر صاحب خو نور خپله پوهه ده، خو هغه نه پاتې کېږي. دغسې انسان چې قیمتي هغه نه پاتې کېږي. دا بې قیمته نه خو دنیا ډکه ده. خو مردراز صاحب ته د الله پاک جنتونه ورکړي، ډېرې هلې ځلې کړي دي. میجره سلامونه، وقار مروت سپیشل ویلکم. هرکلی ستړي مه سه ټوله. غزل ته رادرومو، خبرونه تېرېږو، خبرې خو مو خوږې نه وي، خو د خلکو غزل که چېرې خواږه ته ولګېدل. اعتزاز شعر ده چې هغه وخت چې نه بهار او نه خزان و، هغه وخت چې نه بهار او نه خزان و، دا ستا حسن خپل اظهار ته پریشان و. هغه وخت چې نه بهار او نه خزان و، دا ستا حسن خپل اظهار ته پریشان و. ستا د حسن د اظهار سبب شوه مینه، ستا د حسن د اظهار سبب شوه مینه. دغه کار مینې آسان کړه کنې ګران و. ستا د حسن د اظهار سبب شوه مینه، دغه کار مینې آسان کړو ګنې ګران و. او چې ستا حسن ته مې مینه مخامخ شوه، چې ستا حسن ته مې مینه مخامخ شوه، هغه وشول چې نه وهم نه ګمان و. شعر ده چې میجر صاحب د زړه کور یې راله وران کړو ستا غمونو، د زړه کور یې رانه خپل کړو ستا غمونو، د زړه کور یې راله خپل کړو ستا غمونو. په ظاهره د څو ورځو مهمانان و، او ستا په خوا کې مې قرار په نصیب نه شو، ستا په خوا کې مې قرار په نصیب نه شو. راته وایه دا وصالو که هجران و. رمضانه دا یې چېرته یې ګورې شعر تا ته ډالۍ چې ستا په خوا کې مې قرار په نصیب نه شو. راته وایه دا وصالو که هجران و. او کوږ نظر دې که ګلیچونه رانه وویست، کوږ نظر دې که ګلیچونه رانه وویست. ستا نظر هم زورور ده ستا په شان و. او بې طاهر که د خپل غم چاته ورنه وای، بې طاهر که د خپل غم چاته ورنه وای. له تا جار شم وایه تا ته څه نقصان و. بې طاهر که د خپل غم چاته ورنه وای، له تا جار شم وایه تا ته څه نقصان و. بل غزل ته به رایسم د منتظر بیټاني صاحب، خدای بخښلی الله پاک دې بخښ په وکړي. نن نسته ده، ډېر شاعران درنه لاړل. ما بهرحال د منتظر بیټاني صاحب غزل به ته وایي چې بیا تاسې شاته خپل فرمایشونه کوو وایو به که دغه شاعرانو چې بیا بل غزل غوښته دی چا ول هغه به ته وایم. خو بهرحال ښکل کړه شونډې رقیبانو ته ور ښکل کړه. یو روماني غزل به ووایي چې ښکل کړه شونډې رقیبانو ته ور ښکل کړه، او زما د زړه ښکل کړه شونډې رقیبانو ته ور ښکل کړه، اور زما د زړه جونګړې باندې بل کړه. شعر ده چې خپل پردي در پسې ټول په کږو ګوري، خپل پردي در پسې ټول په کږو ګوري. ښکلی هلک خپلې ښکلا سره اټکل کړه، خپل پردي در پسې ټول په کږو ګوري. کښلی هلک خپلې کښلا سره اټکل کړه. شعر ده چې غم خوښي کې د درست جهان شامل کړم، غم خوښي کې د درست جهان شامل کړم. څه نادره برخه خدای را باندې سل کړه. غم د درست جهان، غم خوښي کې د درست جهان شامل کړم. څه نادره برخه خدای را باندې سل کړه. او ما به خود د فکر ژمنځ پرې ماتوله، ما به خود د فکر ژمنځ پرې ماتوله. تا ته چا ویل چې زلفې ول په ول کړه، ما به خود د فکر ژمنځ پرې ماتوله. تا ته چا ویل چې زلفې ول په ول کړه.
او چې مړو زړونو کې د ژوند احساس پیدا کړي، چې مړو زړونو کې د ژوند احساس پیدا کړي. منتظره چیرې جوړ داسې غزل کړه، منتظره چیرې جوړ داسې غزل کړه. دا و د منتظر صاحب غزل. بل بیا چا غزل ته وایم؟ بل خو بهرحال نصر سره پاته داسې چوک یو خالی جان در سره پاته ده. خو بهرحال صابر بریال صاحب الله دې خوشحال لره آباد اوسې. دیوانه یم شاکر مروت وایي چې دیوانه یم زمانې هسې بدنام کړم، ما تر اوسه یار ته سم کتلی نه دي. حقیقت ده. دیوانه صاحب شعرونه دې پر زړه کړل. دیوانه صاحب شعرونه به ته وایي چې په لاش دې اچوي وارثان خاورې، چې په لاش دې اچوي وارثان خاورې، راشه واړوه په خپله په ځان خاورې. د شهید زړګي مزار مسیحا یم، د شهید زړګي مزار مسیحا یم، په ځان مږي مې د عشق مریضان خاورې. کومې خاورې مظلومان چې په سر لوني، کومې خاورې مظلومان چې په سر لوني، کړي دا خاورې به، کړي دا خاورې به اخر ظالمان خاورې. یو دوه نور شعرونه دي چې ستا د حسن حتی خیال رسیدای نشي، ستا د حسن حتی خیال رسیدای نشي، کل خوبان دې تر جمال رسیدای نشي. او د جنت د نعمتونو لذتونه، د جنت د نعمتونو لذتونه، ستا تر یو نظر وصال رسیدای نشي. ستا شړی نه هزار ها ځلې قربان شه، ستا شړی نه هزار ها ځلې قربان شه، تر غبار یې زرین شال رسیدای نشي. او د مجاز د محبت عاشقان واړه، د مجاز د محبت عاشقان واړه، ستا تر یو عاشق بلال رسیدای نشي. دیوانه ستا په کمال دی آفرین وي، دیوانه ستا په کمال دی آفرین وي، هر کمال دی تر کمال رسیدای نشي. جان علمه د فاروق باخیر البته وایي، خو د دیوانه صاحب وال شعرونه مې ذهن ته راغله. وقار مروت یې غواړي وایي چې هسپتال وال شعرونه یې ووایه، خو ما ته خو باکه یاد و نو ته وایې به یې. زاهد خانه ډېره ډېره مهرباني، خیر دی ته. عزیز خان وعلیکم سلام. لایک صدف ډېره مهرباني. صابر بریال احمد زی خوشحال اوسې آباد اوسې. شوم غل په هسپتال کې چې د پیار یوه سړي ته فدا الله. اوس خو ته په تېره راغللې نوي نوي غزل مت نه وویل، خو دا چا یې فرمایش وکړه د دیوانه صاحب دوه درې زاړه غزل شعرونه ورته وایي چې شوم غل په هسپتال کې چې د پیار یوه سړي ته، وم روغ رموټ خو ځان مې کړو بیمار یوه سړي ته. څه وایم او که نه خو بس چې مخې له رادرومي، څه وایم او که نه خو بس چې مخې له رادرومي، بې وسه مې له خولې وروځي جیر یوه سړي ته. څه وایم او که نه خو بس چې مخې له رادرومي، بې وسه مې له خولې وروځي جار یوه سړي ته. او کړه منډه ویل یې ویه دې سره ویړه خوله بلا ده، کړه منډه ویل یې ویه دې سره ویړه خوله بلا ده. ښکاره مې چې د زړه کړلو پرهار یوه سړي ته. او ذاتیات نه دي ملګرو مسله ده ټول ادب ده، ذاتیات نه دي ملګرو مسله ده ټول ادب ده. والله چې ورشوم به نیغه لار یوه سړي ته. ناڅاپه مې ور بړچواله اوږده کریژه مې وکړه، ناڅاپه مې ور بړچواله اوږده کریژه مې وکړه، کیسه مې چې کوله خو په ډار یوه سړي ته. هډونه به یې چیچم که د ځام مې لاندې راغی، هډونه به یې چیچم که د ځام مې لاندې راغی، لمحه قدرې مې هم نه کېږي وار یوه سړي ته. بل شعر ده چې
هر څو که له محبته په تندیه ګرځومه، که له محبته په تندیه ګرځومه، خو بیا هم ښکاره کېږم په ځان بار یو سړي ته. دیوانه صاحب خو نام خورنه پسې لاړی، خو ښکاره رښتینې مینه کړم هوښیار یو سړي ته. څه دغسې هغه ده، خو بهرحال مکتار نه ویرسله. وخت په وخت چې د تاسې کمنټونو جوابونه درکوو ښه به وي، ځکه چې داسې نه ووایو چې کنې موږ بس هسې ضایع کمنټ وکړه. زه یې ګورم، هرکلایت ته کوو. حسیب الله تا ته سلامونه وایو. سینګر زیشان تالار وعلیکم سلام. ډیره مهرباني، ډیره شکریه زیشان خان. خیام صاحب ته چېرې موږ ته کمنټس راکړه که نه، دا چار موږه ښه روانه کړې ده. موږ خو که څرنګه موږ خو وایو چې یار د مروتو کوم شاعران دي، کله کله داسې لایو ویډیو کوو، هغه انتخاب کوو، ځکه چې په کار ده چې سړی د خپل ادب خدمت وکړي او د خپلو شاعرانو سره کومک وکړي، یو سره کومک وکړي چې څرنګه په کوم صورت یې ورسره څېړي، بل سره کومک وکړي چې موږ دا موږ مروتو خاوره لږ مطلب مخ ته لاړه سي، لکه څرنګه چې د هغه شاعران موږ تر ګډ دي او په موږ باندې مثال جانار وي. دغسې موږ وایو چې د موږ شاعرانو کلام خلکو ته ورسوو. مطیع الله نظیم صاحب تا ته هرکلی سلامونه. عتیق الله تا ته سلامونه. سبحان مروت سرجي تا ته خو سپیشل سلامونه هرکلی. خیام صاحب چونکې موږ اوس راغی ګوري مو د هغه یو څو شعرونه په زړه کوم، مختلف شعرونه درته وایم چې اشنا مې چاته ویل چې که رښتیا را باندې وایې، اشنا مې چاته ویل چې که رښتیا را باندې وایې، خیام بچکڼوال ډېرې خوږې غزلې لیکي. شعر یوه کتاب ته وایي چې خیام صاحب والا چې زما د ژوند د دیواله نه یوه خښته پرېوځي، زما د ژوند د دیواله نه یوه خښته پرېوځي، لمر چې په زیړ مازدیګر وسپاري خپل ځان مځکې ته. مننه خیام صاحب. زما د ژوند د دیواله نه یوه خښته پرېوځي، لمر چې په زیړ مازدیګر وسپاري خپل ځان ځمکې ته، او واښه بې تخمه زیږوي د غنم تخم غواړي. واښه بې تخمه زیږوي د غنم تخم غواړي، په دې عجب انتخاب زه یم حیران ځمکې ته. خیام صاحب تا لکه چې خپله ریپلایګانې شروع کړې. هدایت الله کوم فرمایش ته کړی ورور مانه خو ویر څه لږ کیسه ورته ووایه چې بیا ته پوره کړو. کله بن و چې ته رایو تا ته خو چې سپیشل ووایو. اله الدین قریشي صاحب موږ ګوري موږ یې وینو که دی مو نه ویني. خیام صاحب مننه. خیام صاحب که یو دوه شعرونه داسې نور ما ته ذهن ته راله وبیا وایم، خو اوس بهرحال حافظه مو لږ سره کمزورې ده. د فاروق اباخیل دوه درې شعرونو چا فرمایش کړی و، ما په خیال چا کړی و، خو بس نویر څه جنالم کړی و که چا کړی و. هغه ته بیا ووایو چې د فاروق اباخیل وال چې څوک یې مینهوال دي ټولو ته ډالۍ. پوه یمه چې زیان کوم خو نه درځم، وکاره خیام صاحب وال خو مې پوه یمه چې زیان کوم خو نه درځم، دا ظلم په ځان کوم خو نه درځم، داسې نه چې زړه نه مې وتلی، داسې نه چې زړه نه مې وتلی، هر وخت ارمان کوم خو نه درځم. دا د اباخیل فاروق خبره ده، دا د اباخیل فاروق خبره ده، اور کې د ګزران کوم خو نه درځم،
او په غنو اوړي په لمبو ورځي په ما نه راځي. بالکل سینډ که زخمی صاحب سینډ که. په غنو اوړي په ازغو ورځي په ما نه راځي. جانان پریزان وړي په اوبو ورځي په ما نه راځي. کما اوبه کړې او دا ټول جهان لمبې کړې ورته. کما اوبه کړې او دا ټول جهان لمبې کړې ورته. زما یقین دی په کما اوبه کړې او دا ټول جهان لمبې کړې ورته. زما یقین دی په لمبو ورځي په ما نه راځي. بل شعر ده چې فاروق زه چې نظر ته بهرحال رنویرسه یا د خدغه برکتی د فاروق باخیل صاحب مې دوه شعرونه ته وویل، چا یې فرمایش کړی و. علي شاه ما منشن کوه خیام صاحب. علي شاه غریب نن زاړي، غریب ګرام ده بچوره ویر کوي. اته شعرونه پاروي خو بهرحال که راځي ویلکم ورته وایو. نوره خو تاسې بس وایو دا کتابونه در سره او خامخا که ماته یاد و فرمایش کوو ته وبایم وایم. طارق خانه لږ مو وګوره که نه لږ مو وګوره. ستا ته خو غزل خوند نه درکوي که نه طویلې به مو لله. بهرحال غم چې مو شریک یو. ډېره مننه جلالمه، د تا ډېره مننه. بس موږ خو تاسې ته ناست یو، د تاسې فرمایش په پوره کوو. زه کوشش کوم که یو مې بل غزل ته ووایه او که پیدا مې که. بس دا غزل ډایرک راغی چې کوم مې ورواړه هغه ته وایم. زخمی وزیر صاحب فرمایش باندې وایم. ښه زخمی وزیر صاحب په فرمایش باندې چې دوه شعرونه خپل ته وایم چې نیغ به په لاسو کې ورکوي ګلان. نیغ به په لاسو کې ورکوي ګلان، سو پورې به ورکې ورتږدې ګلان. نیغ به په لاسو کې ورکوي ګلان، سو پورې به ورکې ورتږدې ګلان. غواړمه کرم کچکول په لاس درته، غواړمه کرم کچکول په لاس درته. نن به مې کچکول کې اچوي ګلان. شعر ده چې ګرم نه یو که زړونه مو تر ګل دي ګل. ګرم نه یو که زړونه مو تر ګل دي ګل. ته چې په رخسار کې ګرځوي ګلان. معذرت سره ګرم نه یو که زړونه مو تر ګل دي ګل. ته چې په اوربل کې ګرځوي ګلان. شعر ده چې یا نسیمه ماته هم چل وخایا، یا نسیمه ماته هم چل وخایا، یا نسیمه ماته هم چل وخایا. هر سحر چې څنګه خندوي ګلان. یا نسیمه ماته هم چل وخایا، هر سحر چې څنګه خندوي ګلان. او ته چې په غاښو کې شونډې وچیچې، ته چې په غاښو کې شونډې وچیچې، خاص لکه په غشو ټومبې ګلان. ته چې په غاښو کې شونډې وچیچې، خاص لکه په غشو وټومبې ګلان. او یا نه ترسه دا د مستقبل د کوم، یا نه ترسه دا د مستقبل د کوم. ولې په سرو وینو کې لړې ګلان. اشاره ده چې یا نه ترسه دا د مستقبل د کوم،
ولې په سرو وینو کې لړې ګلان او کار دې د سکروټو ښه ډېر وکړلو کار دې د سکروټو ښه ډېر وکړلو بس دې نور به ټول عمر کرې ګلان کار دې د سکروټو ښه ډېر وکړلو بس دې نور به ټول عمر کرې ګلان او هر اختر ازغي راله راوړي دي هر اختر ازغي راله راوړي دي دا ځلې به کلي ته راوړې ګلان هر اختر ازغي راله راوړي دي دا ځلې به کلي ته راوړې ګلان او یا سمه ده ګل سره دې مینه ده یا سمه ده ګل سره دې مینه ده او خود به په شعرونو کې لیکې ګلان یا سمه ده ګل سره دې مینه ده خود به په شعرونو کې لیکې ګلان او یا سمه ده ګل سره دې مینه ده خود به په کاغذو جوړوې ګلان دا یو مات کړ غزل مې ته ووې خپل بهرحال شخ به نه وه چې ما ویلی وای ځکه چې دا ما پاره ښه خبره نه ده ملک صاحب ملک رفیع الله همدرد صاحب ته سپیشل سلامونه د نسیم پښتو ادب پیج ایډمن د موږ ادبي مشر رفیع الله همدرد صاحب چې موږ ګوري غرونه مننه یې کوو یقینا چې د موږ سره بلکې ما سره په دې ادبي د کوم زه هلې ځلې کوم دې چې د ما سره پوره لاس ته پوره کومک ما سره کوي د ده زه چې ډېره مننه وکړم بیا بلش کی ملک صاحب دې زمدای زنده باد دي ښه خو به وه چې ده یو غزل ما ته ویلی وای خو ما سره سته نه ده ورته یاد خو ده نه ځکه چې دا د خپله شاعري پټه شوروي پته نسته چې ولې خو بهرحال ملک صاحب دی شاد دی او آباد دی زه به کمنټونه وګورم چا څه ویلي وو ځکه چې څوک پاته نه څیر نه موږ پاره هر یو کس دی موږ سر ګل ده محمد یوسف مالته تا هغه ته سوچ و چې تا څه ویله چې special for Marwat Sahib. سرگا خیر و خیل بهرحال زه تا په خبرې پیژنم نه چې ته څه وایې که بیا سم ورته ووایې لږکې په تا پاره خو به ډالۍ کو خو ته فرمایش وکړه یوسف خانه نو تابعدار ولې نه ناست تاسې ته یو کنه زه خو جان سره خپله ویلی سم نسیم شهزاد وایي چې زه رحمان قیامت ته ځکه خوشحالیږم په دیدن چې د جانان ټکور شم ډېر خوشحالی ډېر زبردست نسیم شهزاد صاحبو شاه بهرحال زه کوشش کوم چې داسې ټول کمنټونه ووایم جلانم خپل غزل خو مې ته پیش کړو او د نورو شاعرانو وال چې که چا ول چې غواړو مردراز مروت صاحب طاهر کلاچي ده اقبال صاغر صاحب منتظر صاحب بیٹانای اسلام خان تسنیم صاحب دغه خو ما سره موجود دي مواد موجود دي دې چې درته ویلی څه خپل خو بهرحال بیا نه څه ویلی ځکه چې بده خبره ده عمر خان خورایی خیر دی عمر خان خورایی وکرنه ورکه نیو خان تا د خدای آباد لري په هیڅ مسه ملک سویل خان خالی ګوري مو خو بیا هم مننه محمد عثمان خان غزل خو عثمان ډېر ویل خو ته لکه چې ما خیال ده وده یې که مړی دی خوړه لکه چېرته بیزي وې غزل خو مو ډېر ویلله خو چې دا څور مو ویل دا د ټول تا پاره بس
سهیل خانه ډیره خیر ډیره مهرباني. زه به یو بل غزل ته وګورم بیا یې زه ته رایم. محمد یوسف مروت نه سره پیاژو او دا کمنټ په هغه خپله ویني چې درته څه وایه کیدای شي زه به د طاهر کلاچي صاحب یو غزل درته ووایم بهرحال چې کوم واوښته هغه به درته وایم. شعر ده چې تذکره چې کړم د ګل او د بلبلو، تذکره چې کړم د ګل او د بلبلو، بهانه ده دا هم ستا د یادولو. اننګي دي که لبان دي او که زلفې، اننګي دي که لبان دي او که زلفې، وسیلې دي ستا د حسن د ستایلو. که هزار جامې بدلې کړي ستا حسن، که هزار جامې بدلې کړي ستا حسن، نه پټېږي دا لباس په بدلولو. د جذباتو په رباب زخمه وهمه، د جذباتو په رباب زخمه وهمه، نه پوهېږمه د ساز په سازولو. شعر ده چې پټه خوله سیرې ګریوان نمژنې سترګې، پټه خوله سیرې ګریوان نمجنې سترګې، علامې دي دغه ستا د غم ځپلو. پټه خوله سیرې ګریوان نمجنې سترګې، علامې دي دغه ستا د غم ځپلو. طارق خانه او په بوسه چې غمجنې کلی خاندي، په بوسه چې غمجنې کلی خاندي، هنر زده کړه له نسیم د ښکلولو. په بوسه چې غمجنې کلی خاندي، هنر زده کړه له نسیم د ښکلولو. دا ستا جور که اجتناب که تغافل دی، د ستا جور که اجتناب که تغافل دی، دی کابل واړه د داد د ورکولو. لیونی ناجاړه زړه مې کله کله، لیونی ناجاړه زړه مې کله کله، لیونی ناجاړه زړه مې کله کله، داسې سوال وکړي چې نه وي د منلو. سهیل خانه لیونی ناجاړه زړه مې کله کله، داسې سوال وکړي چې نه وي د منلو. له طاهر نه کله داسې کیسه وسي، له طاهر نه کله داسې کیسه وسي چې هر چا ته هغه نه وي د کولو. مننه، شکریه. څه وایي ملګرو ته به ټیم ورکوو. میجر ادم ځای میجر ادم زیوال موږ چېرته ویلی سو، میجر خو اوس اسمان وچه ښورېږي، موږ ته خپل غزل راکړه یا خو یې پټ پټ ښوروي. نصیر مروت بھائی جان، لکی مروت سے انور صاحب، غزل خو نسته تر سره ډېر ښه یار ده. که انور بیګو خیل صاحب یادوي، بهرحال خو نظمونه وایي خو نشو یادولی په موقع ما سره سته نه یاد نه درته. بهرحال دا به چېرې بیا ګورو غواړو به یې بیا چېرته بیا لایو چې سره شریک کوو. ظفر حیات مروت د مراد ادبي ورور ده، ما خیال ده، خدای مې دې نه کړي خطا. هرکلی سلامونه. محمد جاوید خو چې کوم ده، محمد جاوید خو محمد جاوید ده، جاوید خان خو دی ماشاءالله چېرته لکه چې واوره چې پروت ده. عطیف خانه موږ داسې لږ کې دغه ساده خیلو هغه چې یو که نه غني خان دوال خو اوس پوه یې، خو
خو یو دوه شعرونه درته وایم ځکه چې خفه کوم دی نه چې تا په کوم انداز ویلی دي خو زه یې درته وایم. ملا ناست د ټکړو شکور ته، ملا ناست د ټکړو شکور ته وای رندانو ته خراب. ملا ناست د ټکړو شکور ته وای رندانو ته خراب. غریب څه وکړي جومات کې نه معشوق شته نه شراب. چې بوډا شي خوله کړه شپه بیا توبه توبه د څه کړې هغه ښه ده بد و بد وي چې له ناکامه چې ته ښه کړې. بهرحال نوره خو ما ته نه یادېږي خو دا مې تا ته وویلله ځکه چې خفه کوم دی نه. هدایت الله هدایت نادان ملنګ ولې بیا نه وایو، خامخا بیا وایو. تارو ملک مروت ته د شلوار آباد یې، الله دې خوشحال ساته، مهرباني. جاوید خانه بس دا خو تاسې پاره یو که نه موږ خو پته ده چې تاسې خو مسافر یو بیا خامخا. انور صاحب مسلم باغ بخښنه غواړم ورور دا خو نه کته دا فرمایش په دې نسي پوره ځکه چې ما په وس کې نه ده. عطیف خان ډېره مهرباني. بس دغه مړوند یو دوه شعرونه درته یاد لله نور خو ما ته یاد نه دي. اچھا نه دې منلو مردراز مروته دغه دې بیا هم غنم رنګ وخوړې. خلکو تمام عمر ناورنګ وخواړه، خلکو تمام عمر ناورنګ وخواړه، ته په یو دوه ورځو ناورنګ وخوړې. هدایت الله هدایت نوخیزه شاعر ده د نوو جذبو مالک ده، کښلی شاعر ده، کلام یې کښلی ده، نوره هم چې کومه ده کله کله دی بیا سیپیک ته خیزي ګاډی ماډی رنو ته وکړي خو دی غزل چې کمای نه راولوي وایي مطلب. نو دته موږ خواست کوو چې دی دې چیرې یو بل غزل ریکارډ کړي چې موږ د غزل وارو بار کیف. هدایت الله هدایت دې موږ ته فرمایش وکړي روح دې ولي موږ بیا پوره کوو سر په سترګو. د عمر دراز مروت یو غزل ته وایم. یاری منی خو د یاری واړه اصول نه مني. بس ډایرکټ په چروا وشته هغه به ته وایم. زخمی صاحب تا هغه ته بیا ټایم ورکوو دا غزل دې اوس ووایم. یاری منی خو د یاری واړه اصول نه مني، لکه هندو چې خدای مني مګر رسول نه مني. دغه سړی د مستقبل له زوره نه ده خبر، دغه سړی د مستقبل له زوره نه دی خبر، دا چې مغرور دی په خپل زور او تنزل نه مني. دغه سړی د مستقبل له زوره نه دی خبر، دا چې مغرور دی په خپل زور او تنزل نه مني. کله اقرار کله انکار وکړي په نه خبره، کله اقرار کله انکار وکړي په نه خبره. یار د غزل غوندې مزاج دی تسلسل نه مني. هدایت الله هدایت صاحب کله اقرار کله انکار وکړي په نه خبره، یار د غزل غوندې مزاج دی تسلسل نه مني. په دې شاعران ملګري پیاږي. ځینې یاران په خولې د ګوړې غوندې ډېر خواږه وي، ځینې یاران په خولې د ګوړې غوندې ډېر خواږه وي، خو په خپل زړه لکه تربور در سره کول نه مني. ځینې یاران په خولې د ګوړې غوندې ډېر خواږه وي، خو په خپل زړه لکه تربور در سره کول نه مني. او زمونږ د سیمې خلک هم ده
قبایلو غوندې. زمونږ د سیمې خلک هم د قبایلو غوندې د پیرنګي په زیار جوړ شوی هغه سکول نه مني. زمونږ د سیمې خلک هم د قبایلو غوندې د پیرنګي په زیار جوړ شوی هغه سکول نه مني. او د زړه په ځمکه مې کړه کار داسې خودسر ملګري. د زړه په ځمکه مې کړه کار داسې خودسر ملګري. وینې د زړه مې شپه ورځ څکي خو محصول نه مني. په زړه د ځمکه مې کړه کار داسې خودسر ملګري. وینې د زړه مې شپه ورځ څکي خو محصول نه مني. مزاج دې هم نه دی بدل عمر دراز مروته. مزاج دې هم نه دی بدل عمر دراز مروته. چې دا غزل دې ولې رنگ د تغزل نه مني. مزاج دې هم نه دی بدل عمر دراز مروته. چې دا غزل دې ولې رنگ د تغزل نه مني. ډیره ډیره مننه هدایت الله خانه، هدایت الله هدایت صاحب، ستانه قربان. عید محمد LKP تسنیم صاحب والوان ته والیبال په باره چې بیا کوو که نه دا خو اوس ادبي ماحول دی که نه جاوید خانه، دا خو بیا کوو که نه. زخمي صاحب زخمي وزیر یو غزل رلږلی ده تاسې بیا خپله وینو خو بهرحال چې زه یې ووایم ښه به وي ځکه چې د غریب به ستړی کړي لیکلی به یي. او بهرحال زه ته وایم که چېرته په چې غلط تلل نو زخمي وزیر صاحب ته به هم بخښنه ورته کوې. لږ که اندازه وکې نازونو نه لږ که اندازه وکې نازونو ته دې وکتل. لږ که اندازه وکې نازونو ته دې وکتل. خپل ښکلي رخسار باندې خالونو ته دې وکتل. رنگ به د ګلاب خوند د انار سوي. رنگ به د ګلاب خوند د انار سوي. چیرې که د سرو شونډو سرونو ته دې وکتل. اوس سره پوه شلو زخمي صاحب. پوی بشې چې وجني ځکه هر سړی. پوی بشې چې وجنې ځکه هر سړی. خاص لکه ماران د زلفو ولونو ته دې وکتل. خپل بشې په خولا بشې خو بس کته. خپل بشې په خولا بشې خو بس کته. تا کچېرې ما کړي سوالونو ته دې وکتل. ډېره مهرباني زخمي صاحب. زه خو وایم چې اوس په موقع باندې ما ویلی نه ده تا لیکل لږ کیدالی دی بارکایف. زه وایم چې تا غزل زه غلط نه ووایم ښه به وي. خو بهرحال تا فرمایش مې پوره کړ. نیو خان اسلم خان تسنیم مال به خامخا ته وایم. خیر دی جاوید خانه خیر دی بس منه دی کن داسې توسته خو کمه کړه تا جوړې خو شاعران خو هلته شاعران خو هلته سره جایږي نو ستا بیا خامخا شاعرانو ګوان دی مالت چې اوسېږې نو څرنګه به نه پیاږې ته په غزل باندې.
بهرحال دا خو نه چې مطلب شاعر به په هغه پیاړي، داسې خلک شته چې په شعر باندې پیاړي، حالانکې شعر به په خپله نسي لیکلی خو په شعر باندې پوره پیاږي. ممتاز اورکزیوال خو به نه یې ته یاده. وعلیکم سلام. تا خو د نام چې دا څه رنګه لیکلی ده، چې انډیا وال غوندې لیکل دي ورور. خو وعلیکم سلام. خپل نام که کمنټ چېرته ولیکې ښه به وي. دا لیکل خو چاینا وال دي که هغه وال دي، ما د خو چاینا وال ښکاري که انډیا وال دغسې لیکلي. وحید الله وعلیکم سلام. شمس الله مروت تا ته سلام. د اسلام خان تسنیم صاحب غزل ته وایه، ایوب بیا خپل ته ووایه. هدایت الله نادان ملنګ په فرمایش باندې نوره بیا زه ستړی یا تاسې به هم ده چې کومه ستړي یو بیا به انشاءالله رخصت اخلو که خیر و. نیو خان واروه، ستا له جهانه یې پناه راوړه، ستا له جهانه یې پناه راوړه، زړه مې تر ما په مټ کې ساه راوړه، او په داسې زهد ورپېرزو یې نه شو، په داسې زهد ورپېرزو یې نه شوه، بېرته یې بیا خپله ګناه راوړه، په داسې زهد ورپېرزو یې نه شوه، بېرته یې بیا خپله ګناه راوړه، او چې ازاري نه شم ازار ونه کړم، چې ازاري نه شم ازار ونه کړم، بیا دې چې وچه خوله وایي چې ازاري نه شم ازار ونه کړم، بیا دې چې وچه خولګۍ راوړه، چې ازاري نه شم ازار ونه کړم، بیا دې چې وچه خولګۍ راوړه، شکر دې بیا دې غم بیګه جانانه، وی شکر دې بیا دې غم بیګه جانانه، او وی شکر دې بیا دې غم بیګه جانانه، پرانستې خوا لکه خیر خوا راوړه، شکر دې بیا دې غم بیګه جانانه، پرانستې غیږ لکه خیر خوا راوړه، او اصولنامه د همایون د ورونو، اصولنامه د همایون د ورونو، کور ته زامنو د شیرشاه راوړه، د اعتماد په شوې خون تسنیمه، د اعتماد په شوي خون تسنیمه، څه دلایل راوړه ګواه راوړه. بهرحال بخښنه غواړه دا لیکل داسې لږ کې دغه کمپوزینګ چې سره ګډوډ دي، زه به زما نه یم لایق، خو دا لیکل داسې ده چې کمپوزینګ یې روغ نه ده سله، دا کتاب بعضې ځای سره راغی. خو نیو خان دا مې تا ته وویله تسنیم صاحب، خو تسنیم صاحب به دغسې یو دوه شعرونه نور ته ووایه. دا کتاب املا چې لږ کې غلطي ده، خدای سته ده نه په بخښنې سره که دی چېرته وګوري دا بده خبر، خو لکه دا خو د ده قصور نه ده، خو چا یې کمپوزینګ کړی ده. چې سړی د تسنیم صاحب یو دوه درې شعرونه ته وایي چې د پښتانه او لنډ لغړ تهذیب کې څومره فرق دی، د پښتانه او لنډ لغړ تهذیب کې څومره فرق دی، د کور په بندې دروازې مې وي چادر تړلی، موږ خیر په خیر چې ګڼو خیر له بې خیري نه غواړو، موږ خیر په خیر چې ګڼو خیر له بې خیري نه غواړو، خو تا د خپل خیر سره تل وي زما شر تړلی،
زه به تر هغې خپل ولس په اشارو پویوم، زه به تر هغې خپل ولس په اشارو پویوم، تر څو چې تا وي خپل املا پورې خنجر تړلی. چې سړی لولي ښی کتابونه، ګنې لا ښه ده چې نه یي کتابونه. سترګورو سترګې سلې په کتاب دي، د ړندو لره ړندې کتابونه. چې په کار نشي ضایع صلاحیت شي، چې په کار نشي ضایع صلاحیت شي، لکه تاخ کې چې پراته کتابونه. مخ چې تور به و په تورو کتابونه، مخ چې تور به و په تورو کتابونه، اوس زما په وینو سرې کتابونه. او بیا به ستا بچای توپک اخلي تسلیمه، بیا به ستا بچای توپک اخلي تسلیمه. خدای دې نه وکړي چې نه یي کتابونه. نعمان خانه سپیشل نعمان ګران د ادب مینوال هرکلی ورته وایو. خدای خو اوس راغی، موږ خو اوس ستړي یو، خو بهرحال یو به بل غزل ته ووایم بیا بس. پردې پردې وي خو خپل شي جانان، صفتالله که صفت الله نمیږي. هرکلی مطیع الله خان ته هرکلی سلامونه، دعاګانې. زخمي صاحب د تا ډېر شکر ګزار یو چې موږ سره تر اخره پورې پروګرام لا وکاته. ظهور احمد خان ورور موږ ته ویله که نه نالې په یو کټ کښېنستې وه. ظهور احمد خان یاره اوس دا خو ظهور خانه تا خو داسې څنګ ده پټو ته راړولی ده. خو بهرحال بیا ما ته میسنجر چې ووایه چې داسې ته وایم چې ما علم چې نه را درومې ایې مې کلیواله. خو بهرحال معذرت غواړو. پردی پردی وي خو خپل شي جانان، پردی پردی وي خو خپل شي جانان، چې له نازونو سره مل شي جانان. پردی پردی وي خو خپل شي جانان، چې له نازونو سره مل شي جانان. او چې په سرو شونډو یې خندا خوره شي، چې په سرو شونډو یې خندا خوره شي. دلته زما زړه کې غزل شي جانان. شعر ده چې بس له دې خلق مبارکي ته ورځي، پس له دې خلق مبارکي ته ورځي. د چا د سترګو چې غزل شي جانان، پس له دې خلق مبارکي ته ورځي. د چا د سترګو چې کجل شي جانان. خدای خو کولی شي ترې سوال کومه، خدای خو کولی شي ترې سوال کومه، چې د جفا په لاسو شل شي جانان. او په مونږ یې تش دیدن هم نه لورېږي، په مونږ یې تش دیدن هم نه سلیږي. چاته په جار او په بسمل شي جانان. په مونږ یې تش دیدن هم نه لورېږي، چاته په جار او په بسمل شي جانان. او شعر ده چې کله چې ذکر د خوبانو کېږي، کله چې ذکر د خوبانو کېږي، هم آخرین شي هم اول شي جانان. کله چې ذکر د خوبانو کېږي، هم آخرین شي هم اول شي جانان.
او هغه وي څومره بختور سمه ده، هغه وي څومره بختور سمه ده، د چا نصیب چې مکمل شي جانان، د چا نصیب چې مکمل شي جانان. ډیره مهرباني، شکریه، تشکر د وخت راکولو. ډیره ډیره مننه، شکریه د ټولو ملګرو چې ما سره یې دا ویډیو که چا تر پایه وکتله، تر اخره وکتله، د یغو ډیره مننه. که چا لږ کې وکتله د یغو ډیره مننه. که چا ډیره وکتله د یغو ډیره مننه. خو بهرحال ما ویله چې ملګرو سره په ژوندۍ بڼه لایو باندې شریک سه. د شعر مینوال خو شته دي، داسې خلک ډیر دي چې شعر لیکي نه، خو شعر یقینا چې ډیره مزه ورکوي. او سپیشلی مسافرو پاره ورونو چې کوم مسافر ورونه دي هغو پاره، ځکه چې هغه دا پروګرامونه ډیر په شوق سره ګوري. که څوک چېرته څوک په دوبۍ چې که په ملیشیا چې بلوچستان یا مطلب بل ځای په روزي پسې تلي، خپل بال بچ ته رزق ورګټي، هغو پاره سپیشل. خو بخښنه غواړم که ما نه چېرته غلطي سلی، چا کمنټ رانه پاته سلی، چا فرمایش رانه پاته سلی، زه بخښنه غواړم، معافي غواړم، ما ته به معافي کوي. او مخکې که تاسې غوښتل چې کله کله داسې لایو را درومه، زه به انتخاب کوم د غزلو، د مختلفو شاعرانو به زه انتخاب کوم، د یوه غزل به تاسې سره زه شریک کوم. ما ته پیج ته بیا دغه کوم پیج ده مروت ادب، دې ته بیا میسج کوای شو چې یاره مطلب په لایو باندې رایسه، نو زه به تاسې لپاره په لایو راځم او تاسې ته به کښلې کښلې بهترین غزل وړاندې کوم د کښلو شاعرانو. بهرحال دا یو دوه کمنټونه وایي چې د ظهور احمد وایي چې شاه دی څه وایي، دی خو ډېر لکه چې سجاد رئیس مروت، سلام وروره آباد دې غواړو. وروره تا شل وارې آباد غواړو. ډېره مهرباني، شکریه. اچھا 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 ٹھیک 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 ٹھیک. زور خانه خو یې نه که نه، اوس دا خو که نه، اوس خو ته ماډرن تلې که نه، یونیورسټیو ته واوښتلې. اوس بهرحال بخښنه غواړم، بې ادبي معاف، یعنې دا د پېژنه دی، خو تصویر داسې ده. بلکل ظهور خانه، په مونږ یې تش دیدن هم نه لورېږي، چا ته په جار او په بسمل شي جانان. ډېره مهرباني. عید محمد ال کې پی، ډېره مننه. شاکر مروت تا ډېره مننه. شاه بلکل بلکل بلوچستان ټولو